دنګه دې ونه تورې زلفې او خمارې سترګې نشه نشه شومه بې خوده د دنیا دې کړمه. څومره چاپ شوي کتابونه ستاسو خپل دي او څومره غورچاڼ مو چاپ کړي؟ روغتون کې بم والوتو، روغتون په غم والوتو، زما خواږه مړه شوله، رانه هغه مړه شوله. دا شپه زما د تورو زلفو په څېر له مینانو نه ارام اخلي. خو زما د شعر و شاعرۍ لامل چې و زما ملګري و. دا ستاسو خپل کتابونه او ماته ډالۍ. ډېره مننه. خوشحاله. لومړنی شعر خو تقریبا 1491 ووایم چې په 9م صنف کې وم. اوس غریب یم ټول را یاران رانه خفه دي، ما به دا خبر یو ورځ لیونی کړي. ځان ته خاص کتاب هم لرم، زندگی په نامه دی. دا ووایئ چې زده کړې مو څومره کړي؟ زما د شاعرۍ زیاته برخه چې دا غزلې دي. هغه تل زما په نام اخلي، هغه تل زما په نام اخلي، زما لالی چې کله جام اخلي. دا شپه زما د تورو زلفو په څېر، دا شپه زما د تورو زلفو په څېر له مینانو نه ارام اخلي. السلام علیکم خوږو لیدونکو، قدرمنو مینوالو، په دې هیله چې ټول به راته خوشحاله ژوند تر دې مهاله او رنګین ورځ را رسولي اوسي. قدرمنو لیدونکو، په نننی ادبي بنډار کې را سره نصرت وفا صاحب میلمه دی. له دوی سره مرکه لرو. هیله ده د مرکې او د خپرونې تر پای شی ولې موږ سره پاتې شئ. یوه یادونه به وکړم چې د ولس غږ یوټیوب چینل سبسکرایب او له نورو سره یې شریکه کړئ. وفا صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. هرکلی وایم دا چې یوازې ما لیدونکو ته ستاسو نوم واخیست، نو راځئ مهرباني په لومړي سر کې پوره ځان معرفي کړئ. ډېره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته بیا ستاسو د خپرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم. نوم مې نصرت وفا دی، د کونړ ولایت اسداباد ښار کې ژوند کوم او همغلته پاتې کېږم. ډېره مننه وفا صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او د کونړ څخه تر دې ځایه راغلی. زحمت مو وبخئ. ډېره زیاته مننه کوم. تاسو نه هم مننه چې په دغې خپرونه کې موږ ته وخت راکړو او راومبللو. کور ودان. وفا صاحب، راځو د خپرونې د پوښتنو په طرف. دا ووایئ چې شعر و شاعرۍ سره مو څنګه علاقه پیدا شي؟ دا چې د شعر و شاعرۍ سره مینه، هر انسان دا فکر کوي کله چې شاعر وي چې زما د شعر و شاعرۍ سره مینه وه. خو زما د شعر و شاعرۍ لامل چې و زما ملګري و. هغه ملګرو سره زه پاتې کېدم چې ټول د ادب سره پاتې کېدل او هغه ټول شاعرانو. د هغوی مینه وه، د هغوی تشویق و چې زه هم په دې وتوانېدلم چې شعر لیکل وکړم او د ادب سره نږدې پاتې شوم. ستاسو ملګري وایه ملګري مو ټول شاعرانو؟ دا چې زه کوم ملګرو سره ګرځم او هغه ملګري چې مو زما نږدې ملګري وو، ټول ملګري مې نه وو شاعران، خو کوم نږدې ملګري چې وو هغه دواړه شاعران وو. نو د همغې تشویق و چې زه به وزګار وخت به مې پیدا کوو، د همغې سره به ګرځېدم. مشاعرې ته به تلل، هم زه به ورسره تللم په همدغه شانتې راډیو ته. نو همدغه وجه وه چې ما هم شاعري پیل کړه. ډېر ښه. دا ووایئ چې زده کړې مو څومره کړي؟ زده کړې مې په پښتو ادبیاتو کې لیسانس کړی دی. پښتو ادبیاتو کې لیسانس، او بیا به بعد له هغه نه څه مسلک سره پاتې شوي یاست؟ اوس فعلا چې دی خپله په همدغې خپل مسلک تدریسوم او په یو لیسه کې استاد په حیث باندې دنده ترسره کوم. ډېر ښه. مقام مو ډېر لوړ دی، آباد اوسئ. دا ووایئ چې لومړني شعر مو کله لیکل؟ لومړنی شعر خو تقریبا 1491 ووایم چې په 9م صنف کې وم او په اولنۍ بیتونه به ته وایم که هغې وخت کې شاعري هم داسې ښه نه وه، خو هم بیتونه مې لیکلي وو او په هماغه تقریبا داسې 12 یا 14 کاله مخکې مې شاعري کوله، خو داسې خامه وه هغې وخت کې. لومړني بیتونه مو ووایاست؟ دا چې وخت زیات شوی دی خو یو یا دوه بیتونه به یې راته په یادو زده وي. مغه یو یا دوه بیتونه یم چې د لومړني شعر زده وي ډېره زیاته ده. نه مې پرېږدي ما زوروي اخر رسوا دې کړمه، اخلي ونې شي د یار غمه په ژړا دې کړمه، دنګه دې ونه تورې زلفې او خمارې سترګې نشه نشه شومه بې خوده د دنیا دې کړمه. ډېر ښه. ستاسو لومړني شعرونه چې دومره لوړ معیار سره و بیتونه مو، نو څومره شعرونه مو تر اوسه لیکلي؟ دا چې شعرونه مې ډېر دي خو دغه به مې هغه کله چې زه شعرونه ولیکم
نو دغه غورچاڼو کې ورکوم داسې کتابچه کې ځان سره نه ساتم او په کوم تقریبا زما په یو 50 کتابونو کې خپل شعرونه چاپ شوي نو داسې دقیق پته به راته نه وي خو بیا هم تر 300 ته رسیږي. ټول شعرونه مو غورچاڼ کې ورکوئ او که نه خاص کتاب ځان ته هم لرئ؟ ځان ته خاص کتاب هم لرم زندگی په نامه دی او دغه شان د خپل مې د نور شاعرانو ورچاڼ ډېر چاپ کړي دي تقریبا تر 18 پورې مې خپل شخصي کتابونه چاپ کړي دي. ډېر ښه. نور پوښتنو ته به هم راګرځو. مهرباني په وخت کې به تاسو نه یو غزل اورو. غزل په دې ډول دی دا ژوند خو دې زما د دې غربت په شانې دی دا ژوند خو دې زما د دې غربت په شانې دی دا یو عادت دی ټول زما عادت په شانې دی دا څنګه د مولا په اذان راغلی زما خواته دا کار خو دې نن ټول منافقت په شانې دی پتا باندې حرام دی جهنم خوږه جانانا پتا باندې حرام دی جهنم خوږه پتا باندې حرام دی جهنم خوږه جانانا دا مخ خو دې جانانا د جنت په شانې دی او نن غاړه را تراکه نفرت لرې کړه د زړه نه تندې دې بیا نیولې د نفرت په شانې دی او ته ګوره که نه ګوره لیونۍ شوله هغه ته ګوره که نه ګوره لیونۍ شوله هغه چې وینې لیونۍ وایي نصرت په شانې دی دا ژوند خو دې زما د دې غربت په شانې دی دا یو عادت دی ټول زما عادت په شانې دی زما د زلفو او د سترګو د لهجې رنګونه زما رنګونه شول د ښار د تماشې رنګونه او یاد فراموشه تا ویل زه چاته ورته نه یم څه وشول سم لکه فصلونه بدلوي رنګونه. ډېر ښایسته او دا بیتونه هم ستاسو د غزل مطابق تاسو ته ډېر ډالۍ وي. کور ودان موږ ته مو ډېر ښایسته بیتونه وړاندې کړه. څومره چاپ شوي کتابونه ستاسو خپل دي او څومره غورچاڼ مو چاپ کړي؟ مخکې مې یادونه وکړه چې تقریبا تر 18 پورې زما خپل کتابونه چاپ دي په دې کې چې دي نثري کتابونه هم دي او ادبي کتابونه چې دي دغه د نظم په برخه کتابونه هم شته. خپل شخصي یو کتاب چې دی د غزلو لرم او یو کتاب د ټپیزو او همدغه شانتي د میکدې په نامه مې 3 کتابونه چاپ کړي دي همدغه شانتي ګلابونو په نامه باندې اول به کله کله همدغه شانتي بشماره کتابونه او د دې ترڅنګ مې د مزل ادبي ټولنې لخوا تقریبا 50 کتابونه چاپ کړي دي. تقریبا 50 کتابونه مو چاپ کړي دي نو 14 کتابونه مو وویل چې خپل مو دي؟ 18 کتابونه مې خپل 18 کتابونه چې ستاسو خپل دي دا 18 کتابونه ټول ستاسو خپل غزلې دي؟ نه په دغه کې چې دی زما خپل هم د نور شاعرانو غزلې هم دي خو تنها چې خپل کتاب چې مې دی چې یوازې زما شعرونه پکې دي زندگی په نامه باندې زندگی په نامه ستاسو خپل کتاب د بعد له هغه نه هم شعرونه مو آماده کړي چې خپل کتاب مو چاپ کړي؟ او اراده مې ده ان شاء الله په نږدې وخت کې به د چاپ نه راوځي ان شاء الله. د څه په نامه نوم ته انتخاب کړی دی خو د ملګرو په مشوره باندې چې دغه نوم ښه نه دی بل نوم به ورته انتخاب وکړو ان شاء الله. مننه. نظمونو کې تاسو ډېر برخه اخلئ یا لیکئ او که غزلو کې؟ زما د شاعرۍ زیاته برخه چې دا غزلې دي خو نظم هم لیکم او خاص داسې یو نیم نظم لیکم. او شعر و شاعرۍ مو کوم طرف ته روانه ده؟ مینه، عشق، وطن او که خپل ژوند شخصي ژوند؟ زما د شاعرۍ زیاته برخه چې دا عشقي بڼه لري او حماسي هم شته خو زیاته بڼه یې دا عشقي بڼه لري. یو بل غزل به هم له تاسو نه واورو. غزل د مجبوري سړی د خپلو نه پردی کړي مجبوري سړی د خپلو نه پردی کړي نه سړی وي خو پیسې سړی کړي اوس غریب یم ټول یاران رانه خفه دي اوس غریب یم ټول یاران رانه خفه دي ما به دا خبر یو ورځ لیونی کړي مجبوري ده هر سړي سترګو ته ګورم مجبوري ده هر سړي سترګو ته ګورم کو څوک زړه را باندې خو کړي ما زړګی کړي غم خفګان او زړه تنګون به در سره وي غریبي سړی په زړه سوری کړي په دې دومره غریبۍ کې اوس جانانه چې نصرت به مې د زړه په کور کې ځای کړي. ډېر ښایسته وایي راکتل دې ولې زما خواته هلکه زړه مې ولوې د زرې زرې په ځمکه د اوربل لاندې چپه چپه کتل دې زړونه وړي بیخي په یو لحظه نن ځکه
ډیر ښایسته ډیر په زړه پورې اواز اوسئ قلم مو تاند اوسه ډیر ښایسته او شعرونه لیکئ او ولس لپاره وړاندې کوئ مشاعرو کې برخه اخلئ ډیرې نو دغه کونړ کې چې دی زیاتره نور ولایتونو ته نه ځم او کونړ کې چې کوم بهیرونه یې په ټوله کې برخه اخلم منګه به د کونړ ادبي بهیره مزل ادبي بهیره امن ادبي بهیره دا په کونړ کې به ترسره کېدله خو اوس چې د ډېر وخت کېږي د ادب برخه لږ پیکه شوې ده خلک مصروفه شوي دي نو یوازې دغه زموږ بهیر مزل ادبي بهیر ترسره کېږي په هغې کې برخه اخلو ویل کېږي ادب برخې سره د خلکو مینه کمه شوې تاسو وایي مصروفه شوي وجه یې دا ده خلک بېروزګاره شوي دي هر سړی د یوې نوعې ډوډۍ پسې لالاندې دي همدا خاطر باندې د ادب سره مینه په دې خاطر کمه شوې چې خلک وخت نه پیدا کوي ټول خلک لالاندې دي په خپل کارونو پسې نو په دغه د ادب وروسته پاتې ده ربه شو شخصي ژوند ته هم نصرت وفا صاحب دا ووایي چې واده مو کړی او واده مې کړی دی په مینه د مور او پلار په خوښه البته مینه به ورته ووایي د مور او پلار په خوښه مې درسره ښه مینه مو هم کړې د مور او پلار په خوښه کامیابه یاست نه مینه مې نه ده کړې ښه مینه مو نه ده کړې اولادونه لرئ او اولادونه لرم 3 اولادونه لرم یوه جنۍ ده او 2 هلکان زمن دې ډېر خوښوي که لور دي دواړه یو ډول دي فرق پکې نشم کولی نشي کولی نشي کولی رښتیا ووایاست ښه ډېر ښه نظم به اوس به موږ باندې واوروئ او که غزل نظم به در سره شریک کړم البته ډېر پخوا مې لیکلی دی مین شوم په خوږې څنګ مین شوم په هغې څنګ مین شم په خوږې څنګ مین شم دا رښتیا څنګه وشو داسې بیا څنګه وشو ډېر بې قراره ومه سم بې روزګاره ومه یوه جنۍ راغله څه لیونۍ راغله ویلې خفه ګرځېږي څنګه غوسه ګرځېږي د چا په تمه ناسې چې ډک د غمه ناسې په خوله خندا دې نشته ناز او ادا دې نشته ځوانه مشکل دې څه دی ګرانه مشکل دې څه دی ما ویل کار نه لرم دلته روزګار نه لرم ما په هنتون وایو ما زړه چاودون وایو چې به روزګار پیدا شي ما ته به کار پیدا شي زما ژوندون به ښه شي دا زړه چاودون به ښه شي ښه په خندا شوه راته ښه په مسکا شوه راته د روزګار غم مه کوه نور د کار غم مه کوه همدغه کور ته لاړ شه ما سره کور ته لاړ شه د هغه جان لور یمه د کلي خان لور یمه هغې غوښتنه دا وه خوږې غوښتنه دا وه ستا شاعري مې خوښه ستا لیکوالي مې خوښه زما ارمان دا دی زما خفګان دا دی تا سره واده کوم هر څه د زړه کوم خو ته یو کار به کوې لږ انتظار به کوې نه د پیسو لالچ کې نه خوشحالو لالچ کې یوازې په دې خبره هو په همدې خبره بیا ورته هو وکړله ما ورته هو وکړله دا مې د دې لپاره دا د هغې لپاره چې ستا علاج وکړم چې دا علاج وکړم و ډېره ښه ناروغه لور مې د زړه ناروغه ورته مې ټوله دا کیسه وکړله خبره ټوله مې ښکاره وکړله چې بیا خفګان ونه کړي د چا ارمان ونه کړي هغه خوشحاله شوله خوږه خوشحاله شوله زما د زړه علاج هغې وکړلو زما د لور علاج هغې وکړلو ښه ډېر خوشحاله ومه زه ډېر خوشحاله ومه ماښام 7 بجې وي نه صیبه 8 بجې وي روغتون کې بم والوتو روغتون په غم والوتو زما خوږه مړه شوله رانه هغه مړه شوله اوس یې یادونو سره اوس یې خیالونو سره جړېږم وجړېږم دردېږم ودردېږم د خوږ اشنا لپاره نصرت وفا لپاره دغه ټپه وکړمه ښه یې د زړه وکړمه رب دې هغې دنیا کې راکړه ما دې په دې دنیا کې ډېر کړي سوالونه رب دې هغې دنیا کې راکړه ما دې په دې دنیا کې ډېر کړي سوالونه ډېر دردونکي نظم و ستاسو دردونکي نظمونه ډېر لیدونکي خوښوي ستاسو اورېدونکي او که نه البته زه د اورېدونکو سره یا د فیسبوک له لارې یا همدغه شان کتاب کې زه خپل نظم نه ورکوم نظم کې زیاتره زما د زړه خبرې وي او نه غواړم چې ولس زما د زړه خبرو نه یعنی خبر شي نو یوازې غزل شعر کوم همدغه شان کتاب کې هم غزل ورکوم اوس خو مو وویل تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه کتابونه دي زما خپل کتابونه دي دا مې تاسو ته ډالۍ کړله او دا به تاسو واخلئ دا ستاسو خپل کتابونه او ما ته ډالۍ ډېره مننه خوشحاله اوسئ
قدرمن لیدونکو وفا صاحب تقریبا 15 کتابونه هغه ډالۍ چې واقعا په ژوند کې ډېر ارزښت لري کتاب او قلم. له وفا صاحب نه ډېره مننه چې زموږ بلنه یې هم ومنله او موږ ته یې له ځان سره د کونړ نه خپل د لاس کمال او کتابونه چاپ شوي کتابونه یې راوړل. آباد اوسئ وفا صاحب کور ودان. خوږو لیدونکو بیا هم نورو خپرونو ته په تمه اوسئ، انتظار اوسئ. زه حیا د ولس غږ یوټیوب چینل له لورې تاسو ته بېلابېلې خپرونې وړاندې کوم. تر بیا ښه وختونه الله مو مل شه.